راجستان رایلز نن د چنای سوپر کنگز لوبډلې ته د 32 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د آی پی ایل جدول کې ترې لومړی مقام هم واخیست. د آی پی ایل 30مه لوبه د راجستان رایلز او چنای سوپر کنگز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. راجستان لومړی توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې 202 منډې وکړې. د راجستان لپاره یشسوي جیسوال تر ټولو زیاتې 72 منډې وکړې. هغه دا منډې په 43 توپونو وکړې چې 4 شپږیزې او 8 څلوریزې هم ووهلې. د چنای لپاره تشار دیشپانډې بیا 2 لوبغاړي وسوځول. د 203 منډو هدف د چنای لپاره سخت تمام شو او د 6 لوبغاړو په سوځېدو یې 170 منډې وکړې چې د 32 منډو په توپیر راجستان رایلز په دغه لوبه کې بریا خپله کړه. د چنای لپاره شیوام ډوبې زیاتې 52 منډې وکړې او د راجستان لپاره اډم زمپا 3 او روي چندرن اشوین 2 لوبغاړي وسوځول. دا د راجستان 8مه لوبه وه چې 5مه بریا یې خپله کړه او د 10 نمرو سره په جدول کې تر ټولو مخکښه لوبډله شوه. همداراز چنای هم په 8 لوبو کې 15 لوبې ګټلې دي او 10 نمرې لري، خو نیټ رن ریټ یې کم دی نو په جدول کې 3مه لوبډله ده.